درنو مینوالو سلامونه می قبول کړئ. هڅه خو مونږ تاسو سره په نور ویډیوګانو کې هم ډیر داسې معلومات شریک کړي دي چې هغه د بدکارو ښځو په باره کې وي چې تاسو په کومو اسانو طریقو سره بدکارې ښځې پیژندلی شئ او یا بدکارې ښځې کوم هغه عادتونه کوي چې تاسو په هغه عادتونو لیدلو سره هغوی ډیر په اسانه باندې پیژندلی شئ چې دغه ښځې ټیک نه دي او یا دوی د بدکارۍ کولو شوق لري. نن را سره په دې ویډیو کې تر اخره پاتې شئ چې تاسو د یو نور هم پټو رازونو نه خبر کو چې ستاسو په علم کې نور هم اضافه وشي. درنو دوستانو، ځینې هغه ښځې چې د ډیرو خرچو عادت وي نو هغوی نشي کولی چې خپل ځان کنټرول کړي. د دې لپاره هغوی اکثره وخت د خاوند نه په پټه باندې بازارونو ته چکرې لګوي او دکاندارانو سره غپ شپ جوړوي. په یو نه یو طریقه د دکاندارانو نه پیسې وخي او هغوی سره په خلاص مخ باندې خبرې کوي چې دغه ښځې په بازار کې د نورو خلکو نه مخ پټوي، خو کله چې دکاندار ته مخامخ کیږي نو د هغه نه ستر نه کوي او هغه ورته داسې ښکاري لکه د خپل کور کس یې چې وي. کله چې دوی د هغه نه په یو نه یو طریقه باندې پیسې یا مال وهي نو هغوی پرې هم پوهیږي او بیا دوی دغسې غلط کار ته مجبوروي چې زیات وخت پکې داسې هم شوي دي چې د دوی نه بیا په دکان کې ریکارډینګ هم شوی وي او بیا دغسې ښځې د بیا مشکلاتو او تکلیفونو ښکار کیږي او دوی ورسره دغسې غلط کار کوي ځکه چې د هغه ویډیوګانو کومې چې دوی نه ریکارډ شوي وي د هغې په وجه باندې دوی مجبوروي چې بیا ورسره غلط کار وکړي. دویم قسم هغه ښځې وي چې هر وخت په کوڅه کې ولاړې وي او د خاوند خبره هم داسې خاص نه مني او که خاوند یې په کور کې نه وي نو دوی کوشش کوي چې پردو سړو سره هم غپ شپ ولګوي او یا په موبایل باندې خلکو سره خبرې وکړي او یا د لارې په کوڅه کې ولاړه وي پردي سړي یا د کلي او کوڅې خلک چې کوم تیریږي د هغوی نه هم ستر نه کوي بلکې خاندي را خاندي ورته. نو داسې ښځه هم پویول پکار دي ځکه چې داسې ښځې هم ډېرې زر بدکاري شروع کولی شي. داسې ښځو ته باید نصیحت وشي او په پوخ کنټرول کې په کور کې وساتل شي. امید لرم چې دا معلومات به ستاسو خوښ شوي وي. زموږ چینل پښتو پوسټ خامخا سبسکرایب کړئ. ستاسو ټولو ډیره مننه.